د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخته د معترضو نمایندانو اعتراض دوهمې ورځې ته وغځېد، خو لا هم د حکومت له لوري کوم معقول ځواب نه دی ترلاسه کړی. معترض نمایندان وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دې دوی ته دا شواهد وړاندې کړي چې په کوم اساس یې دوی له لیست څخه ایستلي دي. د نمایندانو په خبره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون 102 حذف شوي نمایندان د پیسو په مقابل کې وروسته لیست بیرته دننه کړي. ما نه غوښتنه سوې ده د یو چا په خوله باندې چې 50,000 روپۍ راکړه موږ به دې بیرته کې داخل کړو. ما ورته ویلې $50 قسم درکه درکړم، زه قسم په ذات خدای درته خورم چې ما ته یې ویلې چې 50,000 روپۍ راکړه همدغه رئیس چې بیرته دې نوم لیست کې واچوم. زه وایم که د موږ انتخابات په پیسو باندې او دغه ولسونه په پیسو باندې خرڅېږي، خپلواکي په پیسو باندې خرڅېږي، د خلکو هغه ولسواکي هغه ووټ چې ورکوي دا له یو سوال سره راځي، دا ټوله د پیسو خبره ده. له وروستي لیست څخه ایستل شوي نمایندان زیاتوي د شکایتونو کمیسیون له حکومتي چارواکو سره د معاملې په صورت کې دوی له لیست څخه ایستلي دي او په مقابل کې یې په لکونو ډالر ترلاسه کړي دي. زه چې خبر یم تقریبا 15 لکه ډالره په دغه شپه باندې دوی سره توزیع کړي دي او دوی په خپلو جبو کې سره تقسیم کړي دي او نور زیاتې سبا یې خپل دفتر بند کړي او فیصله یې دا کورکورکاني د شپې صادر کړه او سبا یې څوک خارج ته وتښتېدل او څوک خپلو کورو ته وتښتېدل. نو په افغانستان کې داسې بې عدالتي ده. حذف شوي نمایندان بیا د ټاکنو پر وړاندې هر ډول خنډونه د حکومت پر غاړه ورچوي. دوی په خپل حق اخیستلو ټینګار وکړ. حکومت باید په دا کله تصمیم ونیسي، یو کمیسیون د ایجاد کړي تر څو وکولی شي حق په حقدار ته وسپارځي. که خدا نخواسته موږ وروسته رښتیا بېجایه بې مورده او غیر قانوني دا مشکل پیدا یا مظاهره هم کوي تظاهرات خیمې لري، موږ انشاءالله ملت ته ولس ته او قانون ته جوابګوی سو. بل خوا د نمایندانو پلویان وایي تر هغې به خپل تحسین ته دوام ورکړي تر څو چې حق نه وي ورکړل شوی. هغه کوشش کوي چې د خلک له سانې نه وباسم، هغه کوشش کوي چې د خلک له سانې نه وباسم. په منځ کې موږ غریب خلک سوځو او دغسې عادلانه فیصلې دې حق موږ هېڅ چا ته نه ورکوو چې د موږ په رابطه باندې داسې غیر عادلانه او ظالمانه فیصله وکړي. هېڅ چا ته دې خبرې حق نه ورکوو. په همدې حال کې معترض نمایندان د ټاکنیزو شکایتونو پریکړه ظالمانه بولي. دوی د عدالت ټینګښت او د قانون پلي کېدل غواړي او له کمیسیون څخه یې وغوښتل چې د دوی په اړه د ژر تر ژره شواهد وړاندې کړي. د نمایندانو له وروستي لیست څخه د حذف شوو نمایندانو اعتراض دوهمې ورځې ته وغځېد. دوی په دوهمه ورځ هم د ټاکنو کمیسیون دروازه تړلې ده. معترضین وایي تر هغې چې قانوني غوښتنې ونه منل سي د ټاکنو کمیسیون دروازې پرانیستل ته به اجازه ورنه کړي. نسیم حلیم، ژوندون تلویزیون، کابل.